د راپورونو پر بنسټ د تېرې پنجشنبې په ماښام پاکستاني لوري د ډیورنډ فرضي کرښې څخه د مومندرې غوړکي سیمه کې د تاسیساتو جوړولو په موخه خپل سري تحرکات ترسره کول چې د افغان ځواکونو له لوري د مخنیوي پر مهال یې نښته رامنځته شوه. د دغې نښتې له امله د عبدالحلیم په نوم یو افسر شهید او 3 نور ټپیان شول. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو تحرکات او بریدونه ښکاره تجاوز او تیری ده. دا یو ښکاره تجاوز و، ښکاره یو ظلم و، هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. په جګړه کې متاسفانه موږ یو شهید لرو، عبدالحلیم چې د لغمان ولایت ده، او هغه په دې خاوره باندې خپل سر نظرانه کړه. ډیورنډ فرضي کرښې سره پرتو ولایتونو باندې له څو کلونو راهیسې د پاکستاني پوځیانو بریدونه روان دي چې ډیری وخت عام افغانان، ښځې او ماشومان پکې شهیدان شوي دي. راپورونه وایي پاکستاني پوځیانو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د افغانستان زرګونه متره خاوره لاندې کړي او حاکمو نقطو کې په خپله خوښه پوستې جوړوي چې د راتلونکي لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. شنونکي وایي افغان ځواکونه کولی شي چې په میړانه د پاکستاني پوځیانو خلاف جګړه وکړي او د خپلې خاورې مور وطن ساتنه وکړي، خو د پاکستاني پوځیانو تحرکاتو سره هممهاله د وسلوالو طالبانو بریدونه هغه څه دي چې پاکستاني لوری د جګړې لپاره ډاډمن کوي. دوی وایي پاکستاني پوځیان ډیری وخت هغو سیمو کې مختک کوي او په خپله خوښه اغزنتار نصبوي او پوستې جوړوي چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. اول خو ډیورنډ افغانان نه مني، بیا د ډیورنډ نه دې خواته د هغوی راتګ دا ټول هغه خبرې دي چې دوی ټول خپل هغه تعهدات، هغه خبرې خپله نقض کوي. دا د دوه هیوادونو ترمنځ دوستۍ ته او ښه ګاونډیتوب ته ضرر رسوي. که چیرې د طالبانو په ساحه کې دا کار کیږي، معنا دا ده چې مسؤلیت بیا د پاکستان نه دی، مسؤلیت بیا د طالبانو دی. بیا به طالبان د دې ځواب هم ورکوي او افغانستان خلک به بیا د طالبانو نه پوښتنه کوي. د چارو د کارپوهانو په نظر د ډیورنډ په فرضي کرښه د هلمند په بهرامچه سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستاني پوځیانو یو ځای د کرکټ لوبې او ګډ فعالیتونه هم لیدل شوي چې وروسته د یادو وسلوالو په شتون کې اغزنتار تیر شوی دی. پاکستان د طالب له وجوده له یو اړخه د افغانستان د نظام د تضعیف لپاره کار اخلي او له بل اړخه د طالب د موجودیت په بهانه باندې د کرښې د دواړو غاړو ولسونو ترمنځ د بیلښت دیوالونه لوړوي او دا په حقیقت کې د نه یوازې له افغانانو له پښتنو سره بلکې له مسلمانانو سره من حیث مسلمان جفا ده، ځکه چې د دوی شعار اکثره د پاکستان شعار د دین په بنسټ باندې وي او په داسې وخت کې چې دوی د دوو ورونو ترمنځ، مسلمانو ورونو ترمنځ، د دوو پښتنو ورونو ترمنځ د تفریقې دیوالونه لوړوي او د دوی جومات او د دوی حجره او د دوی کلی او پټی په منځ ورپیلوي. تېره میاشت د کندهار، سپین بولدک، کونړ او یو شمېر نورو سیمو کې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اغزن تار او تاسیساتو په سر څو جګړې وشوې. د وړمې ورځې جګړه په داسې مهال شوې چې ترې یوه ورځ مخکې کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ ګډه غونډه وشوه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې تر دې وروسته به پاکستاني ځواکونه پر کونړ او نورو سیمو توغندیز بریدونه نه کوي.